او داسې خلق به دنیا کې ویني والله تب ورته حیران شي تب ورته پخسیږي چې الله داسې عجیب خلق دي څومره خدمت د انسانیت کوي دا په انسانیت څومره مین خلق دي دا په انسانیت څومره قربان خلق دي د دې افغانستان یو سړی دی عطا په نوم باندې د هغې بعضې نیم کردار چې وګوري د هغې اخلاق چې وګوري د هغې د زړه درد چې وګوري بله ورځ یې ویډیو مخې ته راغله یو پردۍ ښځه مړه ده بوډۍ هغې پسې دومره جاړي لکه خپله مور چې مړی د هغې پسې د سترګو نه اوښکې روانې دي دا په زړه کې د انسانیت قدر دی دا په زړه کې د انسانیت وقار دی هغه سړی کور په کور باندې ګرځي چېرته یتیمان دي نو دا پسې روان دی چېرته کونډې دي دا پسې روان دی باد ته نه ګوري باران ته نه ګوري د انسانیت د مخلوق د الله د مخلوق د هغې د کامیابۍ غم ورسره دی د یو چا په مخ باندې خندا راولي د یو یتیم په شونډو باندې خندا راولي د یتیم په سر باندې لاس راکش کاږي بچیه پلار کو نشته زه پلار یمه مورې کو ستا خاوند وفات دی دا بچی د ژوندی دی ستا هر قسمه خدمت به کوي تاله به د کور ضروریات پوره کوي تاله به د کور مصارف پوره کوي بعضې نیم سړی اعمال لاسې کوي والله موږ ورته وپخسېږو الله دومره ځوانۍ کې چې ګیره خو په مخ باندې وړه پرته ده الله نور داسې ظاهرا څه نه ښکاري خو الله ستا په مخلوق باندې مین دی الله ستا د مخلوق غم ورسره دی الله ستا د مخلوق دپاره در په در باندې ګرځي کور په کور باندې وګرځېدو سړی وی ارمان دی چې دا خدمت ما کړی وی ما د یتیمانو خدمت کړی وی ما د کونډو غم کړی وی ما د بورو میاندو خدمت کړی وی زه د هغې کور ته ورغلی وی هغې ته مې چیني وړی وی هغې ته مې د دنیا نور ضروریات وړی وی چې د هغې په مخ مې خندا راوستی وی دا په قسمتونو باندې دا کېږي د خدمت خلق خدمت ماده دا په قسمتونو باندې ملاویږي څوک چې الله ته ګران شي د هغې په زړه کې الله د مخلوقاتو مینه واچوي پیغمبران الله دنیا ته رالیږل د انسانیت د خدمت دپاره آقا نامدار به وی صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راغلی یم چې د انسانیت خدمت وکړمه انسانیت ته د ژوند تېرولو طریقه وښایمه د یتیمانو خیرخوا جوړ شمه د کونډو د زړه درمان جوړ شمه د بورې میندې حقه سترګو کې چې اوښکې را روانې دي حقه اوښکې وچې کړمه دا صفت په دقې نوجوان کې موجود دی او کور په کور باندې ګرځي دعا مو دا ده چې الله دې استقامت ورکړي الله دې دنیا او آخرت وله ښایسته